سلامونه نیکی هیله د بلبل چینل درنو لیدونکو هیله منم چې روغ جوړ او د عافیت جامې به پر تن لري. نن د سرسبزۍ سرشارۍ او د سیندونو د څپو څخه لرې د لغمان ولایت هغه ولسوالۍ ته راغلي یو چې له دغه نعمتونو څخه بدبختانه چې بې برخې دي. دا د لغمان ولایت د بادپخت ولسوالۍ ده چیرې چې فقط او فقط دښتې، غرونه او د برق دنګې پایې لیدل کېږي. دا هغه ولسوالۍ ده چې تیر 20 کلن بهیر کې ورته هیڅ کار نه ده شوی او پوره له پامه غورځېدلی، خو دغه بهیر تر اوسه هم جریان لري. د دې ولسوالۍ سړک کاملا خراب دی. ابتدایي ضرورتونه چې د خلکو اړتیاوې دي لکه صحت، کلینیک، ښوونځی او ورته نور داسې څه هېڅ تر سترګو کېږي نه. دلته ژوند کاملا متفاوته بڼه لري. د دې ځای د خلکو ژوند کلاسیک او عنعنوي توګه باندې روان دی، که څه هم 21مه پیړۍ ده او د ټکنالوژۍ اثر دی او ژوند په عالي کچه کې قرار لري، مګر بدبختانه دغه ولسوالۍ کې خلک اوس هم په عنعنوي توګه ژوند کوي. موږ دلته راغلي یو تر څو دغه ولسوالۍ پر تاسو ننداره کړو او په چارواکو باندې غږ وکړو تر څو د دغه ولسوالۍ لپاره کار وکړي، محنت وکړي، تر څو دغه ولسونه هم د سوکاله ژوند څخه خوند واخلي. له موږ سره پاتې شئ او د دې ولسوالۍ له نورو لیدونکو او جالبه ځایونه پر تاسو ننداره کوو. درنو لیدونکو، تاسو زموږ د خپرونې دوام د بادپخت ولسوالۍ په مربوطاتو کې وینئ. مخکې مو هم یادونه وکړله دغه ولسوالۍ تر ډېره دښتې او غرونه لري. د ډېر مزل څخه وروسته لا هم موږ په دې ونه توانېدلو چې دلته یو کس پیدا کړو چې هغې سره د دې ځای په اړوند خبرې اترې وکړو. موږ بېرته مخ په مرکز خوځېږو، کوم چې له دې ځای څخه کافي اندازه لرې ده، تقریبا 1.5 ساعت مزل دی او موږ خپله هڅه کوو چې کوم کس د سیمې څخه پیدا کړو او د دې ځای په هکله ورڅخه معلومات ترلاسه کړو. سړک په بېمخینې توګه ډېر زیات خراب دی، هغه سړک چې بار بار د جوړولو لپاره په تیر نظام کې هڅې شوي، مګر د ځینو نامبهمه عواملو له امله دغه سړک لا هم تر څو نه دی جوړ شوی. تر ټولو جالبه خو دا ده چې په همدې ولسوالۍ وارداتي برېښنا دنګې پایې شتون لري، مګر بیرته همدا کلي هم د برېښنا له نعمت څخه بې برخې دي. نه یوازې برېښنا، دغه ولسوالۍ کې ژوند کول او وخت تېرول په کافي اندازه متفاوت دي. له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، خوشبختانه د محمود کلي ته نږدې د بومي سړک په سر یو ځوان سره مخامخ شو، د سره به ځینې خبرې اترې وکړو. سلامونه ځوانه، ستړی مه شې. خیر اوس، مننه، تاسو نه ډېره زیاته مننه. نوم مبارک دی، څه شی دی؟ عمرګل. عمرګل، ماشاءالله څومره ښایسته نوم دی. دا د کومې سیمې اوسېدونکی دلته په بادپخت ولسوالۍ کې؟ د بادپخت ولسوالۍ کې کوزې کلام. ډېر ښه. دا اوس چې موږ تاسو کوم ځای کې قرار لرو دا څه نومېږي؟ دې ته موږ پروټان وایي. ډېر ښه. مکتب دی ویلی؟ یا مکتب مې ویلی ده، خو داسې 2م او 3م سیم پورې مې ویلی ده، نور د جګړو له امله پاتې شو رانه. اوس په مکتب کې نه یې که نه؟ نه، اوس دلته مال بیا امکرار دغه اول او دوهم صنف خو دې ویلی؟ هو.
لیک لوست باندې کوم پټه پوهېږې؟ داسې لږ لږ پوهېږم خو ډېر نه، هسې نومونه لیکلی سو. ماشاءالله. دلته مکتب اوس هم شته؟ هو مکتب اوس هم شته. همدا یو 12 ورځې همدغه را روان یم، 15 باندې مکتب شروع کېږي اوس بیا. کوم ځای کې ده مکتب؟ ما هلته بره ده، دا د هغه و ولسوالۍ ته نږدې ده که؟ هو ولسوالۍ ته نږدې ده. ډېر ښه. دلته د یو بادپخي په توګه چې تاسو دلته ژوند کوئ، کومو ستونزو سره مخامخ یاست؟ موږ خو ډېر ستونزو سره مخ یو. فلحال د کلینیک په هغه کې دواګانې نشته ده بیخي. کلینیک شته ده؟ کلینیک شته ده خو دواګانې بیخي شته نه. یعنې مریضان چې لاړ شي دوا نه وي؟ مریضان چې لاړ شي بس ډایرکټ کمرلي ای کار چې لغمان ته لیږي. یعنې دلته د خلک د ملاریا تداوي درملنه هم نه کېږي؟ او دونه لکه کمه ده، دوایانې بیخي چې شته نه. نشته. بله غټه ستونزه د دې علاوه سړک چې موږ ولید ډېر زیات خراب دی. تګ راتګ ستاسې له مهترلام ښار سره ډېر زیات ستونزمن دی که نه سړک؟ ډېر ستونزمن ده بیخي، لکه له حده اندازې نه ډېر ده بیخي. دلته د سړک د جوړولو لپاره کله کوشش شوی ده؟ داسې لږ لږ سوی ده خو لکه دغه نظام کې بیرته بیا لکه یو پیره موټر راغلی و لږ یې جوړ کړی خو بیرته د باران و د هغو بیرته بیا وران کړ. یعنې د خام سړک جوړول کوم فایده نه کوي؟ پوخ سړک لپاره هو پوخ سړک لپاره کوشش شوی؟ یاره نه، داسې تر اوسه پورې خاص هڅه نه ده سوې نه نور. ډېر ښه. دا پایې چې موږ وینو دا وارداتي پایې دي او برق پایې دي که نه چې مهترلام ښار ته یې برق ورکړی ده. دلته د دې سیمې خلک برق لري؟ نه، د دې سیمې خلک برق نه لري. بس دا 12-14 کاله ووتل چې دا پیاګانې داسې راغلي دي. همدا زموږ په بادپخ باندې مزیب یې نور خلک یو هغه برق په زموږ سیمه باندې تېر سوی ده، خو دلته زموږ کلي کې پیاګانې درېدلي دي، خو مګر 3-4 کاله کېږي چې لاینونه تېر سوي دي، خو تر اوسه پورې برق نه ده ورکړی. مشکل چې شی ده؟ ولې تاسو د برق نه درکوي؟ تاسو عارض شوي یاست دولت سره دا موضوع شریکه کړې ده؟ او بالکل ولې نه، د هر کال یې ورته 2-3 عریضې ور وړاندې کوو خو هېڅ بوره کېږي بیخي پکې معلومات. غریب ولس غږ تر اوسه چا نه دی اورېدلی؟ نه بیخي تر اوسه پورې چا اورېدلی نه ده. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه. که یو څو کلي نومونه راته دلته واخله چې د بادپخ سره خلک اشنا شي او دغه مشهور کلي کوم دي دلته یو څو کلي نومونه راته واخله. دلته خو همدا لښکې نه به یې راونیسو کرلی کسته ورپسې شو د محمود د کوزه کلا ده چې زه خپله دماغ یې اوسېدونکی یم. بره کلا ده رود موږ ورته وایي، دا هلته وړکی کلی ده. بیا هغې نه پورته نور غټې غټې درې دي، هغې ته ګړوچ وایي، سنځلۍ وایي، شاګولیانو اندروړ او اخندزازګان. دغه اوبو په باره کې م راته ووایه، دغه ځایونه چې تا نومونه واخیستل خوږې اوبه د څښاک اوبه تاسو لرئ؟ د یاره هو انشاءالله چې لږ لږ پیدا کېږي. داسې ټیولونه مو وهلي دي او مغه نه بس اوبو نه ګټه اخلو نور. او د زراعت برخه کې موږ چې وینو ډېرې زیاتې دښتې دي، خو مګر هېڅ شی هم نه دي کرل سوي. اوبه نشته که څنګه چل دی چې دا دښتې نسي بیابان پاتې دي؟ دا د اوبو نشتواله ده که نه، یعنې روانې اوس د سیند اوبه نشته، یالې کاریزونه دا اوبه نشته؟ نه نه، د مګر 3-4 ترې جوړ کړو هغې باندې هلته یو جریب هم خو له بیخي نه وځي سم، بیخي دونه کمې دي اوبه چې لکه 2 پټۍ چې وکړو یو پټۍ اوبه چې ابل پاتې سي، ابل بیا 20 ورځې 22 ورځې بعد بیا هغې پټۍ ته اوبه رسېږي. اوس چې دلته مثال مکتب تا ویل یو دانه د هغه په ولسوالۍ کې زراعت نشته دی، نور کاروبار نه ترسره کېږي. دا ځوانان چې دلته اوسېږي دوی څه شی کوي؟ په کوم کار باندې مصروف دي؟ وزګار دي هغسې وزګارتیا ده چې بیخي چې کار هم نه کوي. مخکې به دغه کلینیک یې جوړ کړ، دغه کې سږ ژمی ورته لږ ورته ښه کار پیدا سو، بس دغه ژمی په همدغه هغه باندې تېر کړ. نو ډېره مننه عمرګله. په اخر کې د پیغام اورو دا کوم لیدونکي چې تاسو ګوري دوی ته د پیغام څه شی دی او حکومت نه مو غوښتنه څه شی ده؟ دا ټولو هېوادوالو ته همدغه پیغام ده چې بس تعلیم وکوي، دا ځوانان د خوشي کار نه بچی ودرېږي، باید یو چی کار به وکوي. او حکومت نه همدا غوښتنه ده چې موږ ته باید چې دغه برق چې دا کوم پیاګانې موږ کلي کې ولاړې دا کلو کې باید چې دې ته برق ورکړل سي او دا سړک راپوسي چې دا ځینې مشکلات او دغه ستونزې هم حل سي. ډېره مننه عمرګله. خیر شکر ودان. درنو لیدونکو، تاسو ولید چې د دې سیمې له یو تکړه ځوان سره چې فقط 2 صنفه درس ویلی خبرې اترې وکړې او د ده خبرو انداز ډېر ښکلی و. دا خلک واقعا بااستعداده دي، د دوی لیاقت ته یو سلام. خو مګر حکومتونو ته، دولتونو ته او چارواکو ته په کار دی چې دې سیمې ته کار وکړي، ځکه دا هم د افغانستان یوه برخه ده. کله چې نورې ولسوالۍ سهم اخلي او ترتیب کېږي جوړېږي، نو په کار ده چې په لغمان ولایت کې د بادپخ ولسوالۍ هم که د نورو نه ښه پیشرفت نه کړي، د هغه ولسوالۍ سره خو همزولي شي کومې چې پرمختګ کړی. دا ډېره اسانه ده، د دې ولسوالۍ پرمختګ کومه سخته خبره نه ده. دلته میشت ولسونه په هېواد مین دي، ځوانان بااستعداده دي
او دوی ژمن دي تر څو خپل ولسوالۍ ته کار وکړي. خو فقط د دوی اتحاد هڅونه هغه څه ده چې دا ولسوالۍ ته پرمختګ او پیشرفت ورکولی شي. درنو قدرمنو لیدونکو، دا وه زموږ خپرونه د بادپخ ولسوالۍ څخه. هیله مند یم چې د پام وړ به مې ګرځېدلي وي، مګر په وروستۍ برخه کې بیا هم یادونه کوو چې په بادپخ ولسوالۍ کې دوکان، رستورانت او داسې ورته نور څه نشته. که مو دې ولسوالۍ ته سفر درلود نو ضرور یاد څیزونه له ځان سره راوړئ. په وروستۍ برخه کې له تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې زموږ خپرونې ګورئ. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او دا خپرونه شیر کړئ تر څو نور ملګري مو هم ترې برخه شي. خدای په امان. بادپخ.